صرف په دې خاطر چې دا یو قسم په کندهار کې د او ملګرو د هغه دودونو د ماتولو لپاره ملا تړلي چې په ټولنه کې پراخې ریښې لري. دوی وایي له واده مخکې او وروسته لګښتونو څخه د ټولنې لویه برخه کړېږي، خو ګڼې ته یې پرېښودل بېننګي او ان پرې خبرې کول هم ورته شرم ښکاري. د ځینې منل شوو دودونو ماتول ښایي ګران او وخت ته اړتیا ولري، خو دوی باوري دي چې یو ورځ به یې له منځ څخه ټول کړي. کمپاین مو د ټولنیزو رسنیو څخه شروع کړی دی. د ځوانانو سره په مجالسو کې کښېنستلي یو، دلته دفتر ته تقریبا هره شپه په ډېر ځوانان راځي، پر دغه باندې بحث کوو، بیا دوی ځي در نورو ځوانانو یې رسوي. بیا خو خبره داسې ده چې تر خپلو کورو څخه یې شروع کوو. د رنګریزانو په نوم د کندهار د زنانه بازار کې د هغو کاروبار غوړېدلی چې د ډالیو د سینګار لپاره د مصنوعي ګلانو هټۍ لري. په ګلونو د یوې دا ډول ډالۍ سینګارول له 300 افغانۍ نیولې تر 2000 افغانۍ پورې لګښت لري. هټیوال وایي د واده مخکې او وروسته د ناوې او زوم کورنۍ ته د ډالۍ دود تر بل هر وخت پراخ شوی دی. باور وکړه دلته داسې خلک راځي چې بیخي بې اندازې بېوزلي، مګر بیا هم د شان راوړي ګلکل پوشکۍ یې راوړي د دې په پور په دار په نار مقصد راوړي ګلکل پوشکۍ یا خامخا ګلپوش ورستي. د تحفې یا ډالۍ ورکول په نوره نړۍ کې اجباري کار نه دی او تحفه ورکوونکی په خپله خوښه باندې دا چاره سرته رسوي، خو په افغانستان کې په ځانګړې توګه کندهار کې دا چاره اجباري ده. په ځانګړو ورځ کې ډېری خلک یا هم د سیالي او یا هم د مجبورۍ له کبله دا چاره سرته رسوي، خو ځینې بیا دا ځانښودنه کوي. دا د خواږ له خوا څخه زوم ته د اختر ډالۍ یا تحفه ده، ښایي ډېر لګښت پرې راغلی، خو بیا هم کیدای شي د هغه ډېر څه نه وي خوښ. په کندهاري ټولنه کې په ځانګړو ورځو کې ناوې او زوم کورنۍ ته د ډالۍ او میوو لېږل دود دومره پراخ شوی چې د ګڼو کورنۍ لپاره ملا ماتوونکي دي. مدني فعال انورالدین نور وایي دا ډول دودونه په ټولنه کې ناانډولي رامنځته کړې او ځوانان ترې اغېزمن دي. ډېر غریبان خلک لرو، ډېر یتیمان لرو، ډېر نجونې په کورو باندې ناستې دي. شتمن خلک نور خلک یې په دغه نه غواړي ځوانانو کورنۍ چې دا پلار نه لري او بیا موږ ته دا جوړې او دغه خونچې او دغه شیان نسي برابرولی، دا مراسم نسي کولی. ټولنپوهان وایي د کورنۍ ترمنځ دا ډول درانه لګښتونه ایښودل لوی بوج دی او باید هڅه وسي چې په ټولنه کې داسې ارزښتونه رامنځته سي چې د کورنۍ دوه اړخیزې ګټې پکښې خوندي سي. مامون، درانی، BBC، کندهار.